ایمان پلورونکي 15مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو موږ د کیسې دغه برخې ته رسیدلی وو چې له بالیان سره په هغه دښته کې روان وو چیرې چې د هغه یو ساتونکي بل ساتونکی وواژه او دوی خپل سفر ته ادامه ورکړه. او له بلې خوا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په امر هغه 4 جاسوسان او 6 نجونې چې هغه هم جاسوسان وي د بحر له خوا د قاهرې په لور باندې را روان وو. رابن او د هغه 4 ملګري او 6 نجونې د 15 کسو ساتونکو په بدرګه د ساحلي محاذ د قاهرې په لور را روان کړي شوی وو. استاد تر هغه د مخ روان شوی وو. بندیان پر اوخانو او د بدرګي عسكر په اسونو سپارو. هغوی له معمول سره مزل کاوه او تم کېدل. هغوی به ویری تر روان وو. د کوم دښمن د حمله ویره ورسره نه و. بندیان به وسلې وو او شپږ جونې وي. د چا د تیښتې ویره هم ورسره نه و. خو هغوی دا هېره کړې وه چې بندیان ټول روزل شوي جاسوسان دي، ان تر دې پورې چې دوی خو جنګیالي جاسوسان هم وو. په هغوی کې چې څوک د سوداګرو په لباس کې نیول شوي وو، هغه چاڼ شوي غشي ویشتونکي او تورې وهونکي هم وو. نجونې هم یوازې نجونې نه وې چې هغوی ته د کمزوري ښځینه ذات په سترګه وکتل شي. د دغو نجونو نازونو او اداګانو د اروپایي رنګونو ښکلا، ځواني او بې حیایي داسې وسلې وې چې ډېرو ځواکمنو واکمنانو ورته وسلې په ځمکه ایښې وې. د ساتونکو قمندان مصری و. هغه ولیدل چې له هغو 6 نجونو نه یوه یې ده ته ډېر ګوري او چې دی ورته وګوري د نجلۍ پر شونډو مسکا خپره شي. دې مسکا مصری ممکاوه. د شپې چې هغوی د لومړي ځل لپاره تم شول، ټولو ته خواړه ورکړای شول. دغه نجلۍ خواړه ونه خوړل. قمندان ته وویل شول چې هغه نجلۍ خواړه نه خوري. هغه د دې نجلۍ سره خبرې وکړې. نجلۍ د هغه پر ژبه خبرې کولې او پرې پوهېده. د نجلۍ اوښکې روانې شوې. هغې وویل زه در سره یوازې خبرې کول غواړم. د شپې چې کله ټول ویده شول نو قمندان پورته شو. هغه نجلۍ یې راویښه کړه او له نورو یې بېله کړه. نجلۍ هغه ته وویل زه یوه مظلومه نجلۍ یم، صفاهیانو له کوره راتښتولې او له ځانه سره ساتلې یم. بیا یې په سمندري کښتیو کې له ځان سره راوستلم چې هلته بیا له یوه قمندان سره بې واده ښځه وه. د نورو نجونو په باب یې وویل چې له هغوی سره یې په سمندري بیړۍ کې ولیدل. هغوی هم تښتول شوي دي. ناڅاپه په کښتۍ اورین پنډوس کې اورېدل پیل شول او کښتۍ یې اور واخیست. موږ نجونې یې په یوه کښتۍ کې کېنولو او په سمندر کې یې خوشې کړو. کښتۍ موږ دلته ساحل ته راوستو. دلته را باندې د جاسوسانو ګمان وشو او موږ ونیول شو. دا هماغه کیسه وه چې د سوداګرو په جامه کې جاسوسانو د دې نجونو په باب سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته کړې وه چې د مصري ساتونکو قمندان ته دا کیسه معلومه نه وه او د لومړي ځل لپاره یې اورېده. هغه ته امر شوی و چې دا خطرناک جاسوسان دي، باید قاهرې ته یې بوځي او د اطلاعاتو محکمې ته یې وسپاري. د دغه امر له مخې هغه د نجونو او بیا دې نجلۍ سره څه مرسته کولی نه شوه. هغه نجلۍ ته خپله مجبوري وویله. هغه ته پته نه وه چې د نجلۍ په تېر کاش کې نور غشي هم پاتې دي. نجلۍ وویل زه له تاسې نه مرسته نه غواړم. که ته له ما سره مرسته کوې هم نو زه دې مخه نیسم، ځکه چې ته زما دومره خوښ یې چې د ځان په خاطر له کوم مشکل سره مخامخ کول نه غواړم. زما هیڅ څوک غمخور نشته. زه هغه نجونې هیڅ نه پیژنم او له هغوی سره هم نااشنا یم. ته ما ته مهربان هم ښکارې او زما زړه ته رانږدې هم یې، ځکه تا ته دا خبرې کوم. د دومره ښکلې نجلۍ نه دغسې خوږې خبرې اورېدل، دا به څنګه سړی وي چې پر خپل حال پاتې شي. دا د نجلۍ مجبوري هم وه او د شپې تیاره هم. د مصري سړیتوب په ویلي کېدو شو. د نجلۍ سره یې د مینې او محبت خبرې پیل کړې. نجلۍ یو غشی پرېښود. د سلطان صلاح الدین ایوبي پر اعمالو یې زهر پاشل پیل کړل. ویې ویل
ما ستاسې مشر سلطان صلاح الدین ایوبي ته د خپل مظلومیت کیسه کړې وه. هیله مې دا وه چې زما پر حال به رحم وکړي، خو هغه زه په خپله خیمه کې وساتلم. شراب یې وڅښل او له ما سره یې بدکاري کوله. هغه وحشي زما هډوکي هم مات کړي دي. هغه چې شراب وڅښي دومره وحشي شي چې انسانیت پکې پاتې نه وي. په دغه حالت کې د مصري وینه په جوش راغله. حیرانتیا سره یې وویل موږ ته ویل شوي و چې سلطان صلاح الدین ایوبي مؤمن دی، ملایکه ده، د ښځو او شرابو څخه ډېره کرکه لري. نجلۍ وویل تاسې ما اوس بیا هغه ته وربولئ؟ که ستا باور نه وي نو د شپې وګوره چې زه به چیرې یم. هغه ما په زندان کې نه اچوي، په خپل حرام سرای کې به مې ساتي. زه له هغه سړي نه ویرېږم. د دغه ډول خبرو اترو په وسیله نجلۍ د مصري په زړه کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف کرکه راولاړه او په مکمل ډول یې مصری د خپلې اغېزې لاندې راوست. د هغه زړه او دماغ یې په خپل واک کې راوست. مصري ته معلومه نه وه چې همدا د دین جون وسله ده. نجلۍ په اخر کې ورته وویل که تاسې ما له څیرونکو حیوان نه وژغورئ زه به د تل لپاره ستا یم او زما پلار به دې د سرو زرو په اشرفۍ موړ کړي. هغې ورته دغه لاره چاره وښودله. زما سره له سمندر نه هغې غاړې ته وتښته، د کښتیو کمی نشته. زما پلار ډېر شتمن سړی دی، زه به له تا سره واده وکړم. زما پلار به تا ته ډېر ښه کور او پیسې درکړي، سوداګري به کوې. خو مصري ته دا لا په یاد پاتې نه و چې دی مسلمان ده. هغه وویل زه خو خپل دین او مذهب پرېښودلی نه شم. نجلۍ د لیک فکر وروسته وویل زه به ستا لپاره خپل دین او مذهب پرېږدم. تر دې وروسته هغوی د تېښتې او واده پروګرامونه جوړول پیل کړل. نجلۍ ورته وویل زه درته ټینګار نه کوم، ښه فکر وکړه. زه یوازې همدومره پوهېدل غواړم چې زما په زړه کې له تا سره چې څومره محبت پیدا شوی دی، چې همدومره ستا په زړه کې هم پیدا شوی دی او که نه. که ته زما قبلولو ته تیار یې نو فکر وکړه او کوښښ کوه چې تر قاهرې پورې زموږ سفر اوږد نه شي. که موږ یو ځل قاهرې ته ورسېدو بیا به مې بوی هم ونه ګورې. د نجلۍ هدف یوازې همدا و چې سفر اوږد شي او د 3 ورځو په ځای 6 ورځې په لاره کې تېرې شي. لامل یې هم دا و چې رابن او د هغه ملګریو چې د نجلۍ ملګري ول د تېښتې پروګرامونه جوړول. هغوی په دې هڅه کې وو چې د شپې لخوا له ویدو ساتونکي وسله واخلي او همغوی پرې ووژني، چې ناممکن غوندې کار و، یا د هغوی اسونه وتښتوي. اوس خو لا لومړی پړاو و. د هغوی اړتیا دا وه چې سفر یې اوږد شي، چې په ډاډه زړه فکر وکړای شي او عمل پرې وکړي. د دې مقصد لپاره هغوی دا نجلۍ وکاروله چې د ساتونکو قومندان بې لارې کړي. نجلۍ په لومړي ملاقات کې خپل هدف لاسته راوست او مصري ته هم د هغه د خوښې قیمت ورکړ. دغه مصری کوم لوړ رتبه افسر نه و، معمولي غوندې رتبه یې وه. هغه کله په خوب کې هم دومره نازمینه نجلۍ لیدلې نه وه چې ډېره ښکلې، هوښیاره، چالاکه او له اداګانو ډکه نجلۍ چې د هغه په خیال او تصور کې هم نه وه. د هغه وینځه شوه. هغه خپل ځان، دنده او دین هیر کړل. هغه د یوې شېبې لپاره هم د نجلۍ ځینې جلا کېدل نه غوښتل. په همدې لیونتوب کې سهار مهال هغه لومړی امر دا وکړ چې نن څاروي ډېر ستړي دي، نو نن ورځ هم دمه ده. ساتونکي اوښبانه د دې امر سره خوښ شول. د هغوی زړونه د محاذ له مشکلاتو ماړه سوي وو. هغوی تر منزله پورې د رسېدو لپاره هېڅ تلوسه نه لرله. هغوی ټوله ورځ آرام وکړ، ټوکې ټکالې یې کولې. قومندان یې له هغې نجلۍ سره ناست و او بې بنګ و مست و. خیر ورځ تېره سوه، شپه راغله او چې کله ټول ویده شول مصري نجلۍ له ځانه سره لرې بوتله. نجلۍ هغه اسمان ته رسولی و او خپله دنده یې نه وه په یاد. سهار چې کله کاروان روانېده مصري قومندان لاره بدله کړه. خپل ساتونکي ګروپ ته یې وویل چې راتلونکی تمځای یې ډېر ښکلی ځای دی، نږدې یو کلی هم دی چې ښه خوراک څښاک به هم ترې لاسته راشي. د هغو ګروپ پر دې خبره باندې ډېر خوښ شو چې قومندان یې پرې مزې چلچې کوي. خو البته په دې ګروپ کې 2 سفاهیان داسې هم وو چې د قومندان دا حرکتونه یې خوښ نه وو. هغوی ورته وویل چې زموږ سره خطرناک بندیان دي او دا ټول جاسوسان دي، ډېر ژر یې باید حکومت ته وسپارو. له څه لامل پرته سفر اوږدول ښه کار نه دی. مصري هغوی په دې خبره غلي کړل چې دا زما مسؤلیت دی چې ژر ځم او که په کراره که پوښتنه کېدله نو زما څخه به کېږي. ستاسې په څه؟ دواړه غلي شول.
خو چې له ده څخه راوړاندې شول له ځانونو سره یې پسپسکي کول. تر غرمې وروسته یې له ورایه خپلې مخې ته ټپوسان او کارغان د کېناستلو او الوتلو په حال کې ولیدل. نښه یې دا وه چې هلته کومه مرداره پرته ده. هغه سیمه د خټو او شګو له غونډیو نه جوړه وه. صحرایي ونې بوټي هم په هغه ځای کې ولاړ وو. په تلو تلو کې هغو غونډیو ته ورسېدل. لاره مخ په پیچومې وه او د یو لوړ ځای یو میدان یې ولید چیرې چې د ټپوسانو او کارغانو غریو غوغا جوړه کړې وه. چې لږ څه وړاندې ورغلل د انسانانو مړیو بدبویي وه. دا د هغو سوډانیانو مړي وو چې د روم سمندرګي په غاړه د سلطان صلاح الدین ایوبي په لښکرو باندې یرغل کول غوښته. د سلطان ایوبي کومندوز پرو د هغوی پر وروستۍ برخه چریکي عملیات ترسره کړل. ډېر یې ترې وژلي او نور یې خواره واره کړي وو. تر لیرې واټن پورې مړي پراته وو. سوډانیانو د خپلو مړیو د پورته کولو لپاره وخت موندلی نه و. د بندیانو او ساتونکو کاروان روان و. لږه لاره یې بدله کړه او له مړیو نه بچ ولاړ. خو قافله چې کله د مړیو تر څنګ تېرېده ویې لیدل چې د مړیو سره د هغوی وسلې هم خورې ورې پرتې دي. په هغو کې لیندۍ او غشي هم و، برچې، تورې، نیزې او ډالونه هم. بندیانو وسلې ولیدې، په خپلو کې سره وپسنېدل. رابن هغې نجلۍ ته څه وویل چې مصری قومندان یې بېلارې کړی و. تر لرې لرې ځایه پورې مړي او وسلې پرتې وې، خو د دوی ښي لور ته غونډیو ته نږدې سرسبزه ځای و او هلته اوبه هم ښکارېدې. خړوبتیا د غونډیو تر سره رسېدلې وه. نجلۍ قومندان ته اشاره وکړه. هغه نږدې ورغی. نجلۍ وویل دا ځای ډېر ښه دی، همدلته تم کېږو. مصري د کاروان مخ راستون کړ او د یوې خړوبې غونډۍ تر څنګ یې په چینه واړوه. شپه یې همدلته تېروله. ساتونکي او بندیان له اسونو او اوښانو راښکته سول. څاروي یې په اوبو باندې ورپرېوتل. د شپې تېرولو لپاره د مناسب ځای په لټه کې شول. د دوو غونډیو ترمنځ میدان پراخ و او هلته شنیلي هم و. همدا ځای یې وټاکه. کله چې د شپې تیاره شوه ټول ویده شول. مصری ویښ و او نجلۍ هم ویښه وه. په دې شپه هغه باید په ځانګړې توګه ویښه او مصری یې ښه له ځانه بېځانه کړی وای. چې کله د خرهارې غږونه واورېدل شول نجلۍ مصري ته ورغله. د همدې نجلۍ په خاطر هغه له ټولو نه ځان ته پروت و. نجلۍ هغه د غونډۍ بل اړخ ته بوت او له هغې ځایه د لرې تللو هیله وکړه. مصری د هغې د هیلو غلام و. هغه دا احساس هم نشوای کولای چې نجلۍ یې نن د یو خاص مقصد لپاره لرې بیایي. هغه له نجلۍ سره روان و. نجلۍ هغه له درې غونډیو او شیلو هم واړوه او له کاروانه ښه لیرې سول. هغه ودرېدله او د مصري سره یې عشقي خبرې او نورې کیسې شروع کړې. هلته چې رابن ولیدل چې قومندان خو تللی او ساتونکي ویده دي، نو په ملاسته ملاسته یې خپل یو ملګری راویښ کړ. هغه بل راویښ کړ. په دې ډول د رابن ټول ملګري راویښ شول. ساتونکي له هغوی نه لږ لرې وو او هلته ویده وو. نجلۍ مصری قومندان دومره بې پروا کړی و چې د شپې یې پیرهدار نه دراوه. لومړی رابن له پروت حرکات سره له ساتونکو لرې ولاړ او په هغې پسې یې څلور واړه ملګري هم ورغلل. د غونډۍ ډالې ته شول او چابک روان شول. ځانونه یې مړیو ته ورسول، خو لټون لټون یې درې لیندۍ، تیرکشونه او یوه برچه راواخیسته. د همدې هدف لپاره هغوی نجلۍ ته ویلي وو چې قومندان ته ووایي چې همدلته تم کېږو. هغوی وسلې راواخیستې او یو ځای روان شول. هغه د ویدو ساتونکي تر څنګ ودرېدل. رابن د یو ساتونکي په سینه کې د برچې وهلو لپاره لاس پورته کړ. نور څلور یې هم د یو ساتونکي سر ته ولاړو. دا ډیر بریالی چال و. هغوی په یو مهال 5 ساتونکي وژلی شول او نور لاس یې هم د ځانونو د برابرولو تر وخته پورې وژلی شول. پاتې 3 اوښبانه او یو قومندان دومره ګرانه خبره نه وه. رابن چې څنګه برچه په لاس کې پورته کړه یو شغ واورېدل شو او یو غشی د رابن په سینه کې ننوت. د دې سره یو بل غشی هم د رابن د ملګري سینه څیرې کړه او را پرېوت. د هغوی 3 ملګرو لا کتل چې دا څه وشول. 2 نور غشي راغلل او 2 نور بندیان ډېری شول. وروستی بندي د تېښتې لپاره شاته ستون شو. غشی د هغه په ډډه کې ونښت. دا کار په دومره چوپتیا کې ترسره شو چې له ساتونکو نه چا سترګې هم پرانه ایستې چې مرګ یې پر سر باندې ولاړ.
غشي ویشتونکي را وړاندې شول، مشالونه یې روښانه کړل. دا هغه 2 تنه ساتونکي وو چې خپل قومندان ته یې ویلي وو چې باید خپل منزل ته ژر ورسیږي. هغوی ډیر امانتګر وو. ورونو، امانتداري سړی په دواړو جهانونو کې د عظمت تر لوړو رسوي. تل په جهادي او عامیانه چارو کې امانت او صدق خپل شعار وګرځوي. هغوی امانتګر وو، ویده وو چې کله 15 واړه بندیان د هغوی ترڅنګ په پروت تېرېدل، له هغوی نه د یوه سترګې خلاصې شوې. خپل ملګری یې راویښ کړ او بندیان یې غلي غلي تعقیب کړل. هغوی عزم کړی و چې کله بندیانو د تېښتې کوښښ وکړ نو چې په غشو یې ووت. خو تر دې د مخه یې دا لیدل غوښتل چې بندیان څه کوي. په تیاره کې چې هغوی څه لیدلی شول ویې لیدل. بندیانو وسلې راپورته کړې او بیرته راستانه شول. نو دواړه ساتونکي هم راستانه شول او د غونډۍ خواته کېناستل. څنګه چې بندیانو د ساتونکي د وژنې لپاره برچې پورته کړې، هغوی پرې د غشو وارونه وکړل او بیا یې 15 واړه ووژل. هغوی خپل قومندان ته غږونه وکړل. هغه بېدرکه و. نجونو د خپلو ملګریو مړي ولیدل. په هر یو کې یو غشی ننوتی و. نجونو غشو ته په چوپتیا سره کتل. هغوی ته پته وه چې دا سړي به نن څه کوي. مصری قومندان هلته نه و او یوه نجلۍ هم ورکه وه. ساتونکو ته څرګنده نه وه چې کله بندیان په غشي ویشتل کېدل، په هماغه وخت کې د مصري قومندان په سینه کې هم خنجر ننایستل شوی و. د هغه مړی له درېیمې غونډۍ سره پروت و. په دې شپه د بیدیا شګې د وینو تږې وې. مصري قومندان له خپل ساتونکي ګروپ نه خبره له هغې نجلۍ سره ولاړ او نجلۍ هغه ښه وړاندې بوت. هغې ته پته وه چې ملګري یې یوه خوني لوبه کوي. نجلۍ مصری د یوې غونډۍ خواته کېناوه. له همدې شیلې نه لږ اخوا بالیان او د هغه ملګریو هم پړاو کړی و. ورونو، بالیان خو هغه سوډاني قومندان و چې موبي بېلارې کړی و او هغوی د روم خواته روان و. او نجونې او هغه بندیان بیا د قاهرې خواته روان و چې په لاره کې دغه تصادف رامنځته شو. له همدې شیلې نه لږ اخوا بالیان او د هغه ملګریو پړاو کړی و چې د بالیان یادونه مو درته وکړه. د هغو آسونه لږ وړاندې تړلي وو. بالیان له موبي سره د غونډۍ لوري ته راغی او په لاس کې د شرابو بوتل. موبي د ځان لاندې غوړولو لپاره درۍ را اخیستې وه. بالیان له ساتونکو وړاندې خپلې مزې چړچې کول غوښتل. هغه سترنجي وغوړوله او موبي یې له ځانه سره کېنول. هغوی لا ناست وو چې د شپې سکوت هغوی ته نږدې د چا د خبرو له غږ سره مات شو. څنګه چې هغوی غوږ ورته ونیو، غږ د یوې نجلۍ و. بالیان او موبي ورو ورو د هغوی خواته ورغلل او د غونډۍ له اړخه یې ورته کتل. 2 سیوري یې ولیدل. له ورایه معلومېده چې یو یې نر او بله یې ښځه ده. موبي نوره هم ورنږدې شوه او خبرې یې په غور سره واورېدې. هغې نجلۍ له مصري قومندان